حدیث شریف دی، عجیبه حدیث دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي زما دوه شیان خوښ دي. حبب الی النساء، زما په زړه کې الله د ښځو محبت اچولی دی، ما ته خپل بیبیانو ښه خوند راکوي. والطیب، زما په زړه کې الله عز وجل د عطر سره محبت اچولی دی. نبی کریم علیه السلام عطر ډېر خوښ، خوشبويي ښه خوند راکوي. حبب الی النساء والطیب، الله عز وجل ما ته ښځې او عطر محبوب ګرځولی دي. وجعلت قرة عیني فی الصلاة، الله عز وجل زما د سترګو یخوالی په لمانځه کې ایښی دی چې زه خلوت سم او پر لمانځه ودرېږم او څوک کار راونه لري، ما خپل رب سره پرېږدي، زه په سجده کې، په رکوع کې، په قیامه کې هغه خوند اخلم چې هغه خوند بیا بل ځای نه وي. دغه اصلي شی دی. وجعلت قرة عیني فی الصلاة. ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام دعاګانې څنګه کړي دي؟ رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعا. اولادونه یې یاد کړي دي، هغه کسان چې اولادونه لري، لوڼې و زامن لري او سار د کوره راوځي او پر اولادو باندې غږ نه کوي چې کښېنئ بچیانو د لمانځه وخت دی، هغه د دې آیت څخه باید عبرت واخلي. رب اجعلني مقیم الصلاة، ای الله ما د لمانځه پایبند وګرځئ. ومن ذریتي، کور کې چې کوم بچي و لوڼې و زامن و ښځه ده نو خدایه دویم وګرځئ. ربنا وتقبل دعا، الهي زموږ خواستونه قبول کړي. زما د سترګو یخوالی الله په لمانځه کې ایښي. دا د مور و پلار وظیفه ده چې اولادونه خوب ته راکښوي، لمانځه ته راکښوي. حدیث شریف دی، نبی کریم علیه السلام فرمایي مرو اولادکم بالصلاة، تاسې خپلو دا کوچني کوچني بچیانو ته حکم د لمانځه کوئ. وهم ابناء 7 چې 7 کالو ته ورسېدل. واضربوهم علیها وهم ابناء 10 چې 10 کالو ته ورسېدل او بیا دې لور خدا نه خواسته سپین سترګي کول، زوی دې سپین سترګي کول لمانځه ته نه تلئ، یو چکه و دوې د تأدیب دپاره وهی سي. یتیم څونه غټ شان لري. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي انا وکافل الیتیم، زه او هغه شخص چې د یتیمانو پالنه او روزنه کوي، د یتیمانو سره د شفقت معامله کوي، زه او دی به په جنت کې داسې یو ځای وو. نبی کریم علیه السلام صحابه کرام رضی الله عنهم ته ګوتې مبارکانې داسې بغل پر بغل ونیولې. بل حدیث شریف کې راځي خیر بیت فی بیوت المسلمین، بهترین کور د مسلمانانو په کور کې هغه کور دی چې یتیم پکښې او ښه سلوک ورسره کېږي. لیکن د یتیم په باره کې علماو لیکلي دي کچیري اکا، کچیري ماما د ادب په خاطر، د تربیې په خاطر یو چکه و دوی والي، دا په ظلم کې نه راځي. صحابي نبی کریم علیه السلام ته راغی، عرض یې وکړي چې یا رسول الله زما زړه سخت دی، زړه سختوالی لرم، دنیا پر چپه سره واوړي ما ته ژړا نه راځي، زما په زړه کې رحم و شفقت نه راځي. نبی کریم علیه السلام ورته وفرمیل امسح رأس الیتیم، که غواړې چې زړه دې نرم شي د یتیم پر سر لاس تېروه، د یتیم پر سر لاس تېروه. واضربوهم علیها، نن یې ما تا پر مکتب وهو کې نه وهو، زه د میاشتې 500 روپۍ ورکوم لیسې ته، زه د میاشتې 500 روپۍ ورکوم سینټر و هغه خصوصي لیسې ته او تنیت لري په چکو یې وهي، لیکن که لمونځ پرېږدي نه وهي. دا د زامنو په تربیه کې راځي دا شی. والبنین، په بنین کې دغه شی هم راځي چې اولادونه ستاسې دپاره فتنه ده. یوه فتنه د اولاد دا ده چې مور و پلار یې په تربیه سر ونه ګرځوي، د اولاد په تربیه کې کوتاهي وکړي، د اولاد دپاره حرام مال کور ته راوړي، اولاد و داسې افعالو ته ورخوشي کړي چې هغه ناروا دي او دی یې ویني خپل تر وسه. نو خبرې مې هغه درته کول عزیزانو، که نکاح دا ښځه عین حال کې جنت هم دی که چیرې عفت وي. حدیث شریف کې د پاک لمنۍ صفت راغلی دی، دعا راغلی ده اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. ای الله زه ستا څخه د هدایت خواست کوم، والتقا د تقوا خواست کوم، والعفاف یې د پاکلمنۍ خواست کوم. پاکلمني دا د الله عز وجل په نیز بهترین صفت دی. پاکلمني انسان د الله پاک خوښ دی، پاکلمني ښځې د الله خوښې دي. تېرې جمعه مې خبره درته وکړل والذین یرمون المحسنات، په پاکلمنو ښځو الله په قرآن کې دونه خوابده کړې ده، چا چې پر پاکې ښځې باندې تهمت وایي الله پاک وایي راټینګې کړي کې شایده نه کړه پیش اتیا درې ووهي. والذین یرمون المحصنات، هغه کسان چې پر عفیفو پاکلمنو ښځو باندې بد وایي ثم لم یأتوا باربعة شهداء، او بیا 4 شهیدان پر دې خپل بدګماني او پر دې خپله دعوه پیش نه کړي فضربوهم 80 جلده. الله فرمایي چې تاسې اتیا درې ووهاست. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، بله سزا یې دا ده چې آینده په هېڅ معامله کې د شاهدي نسي ادا کوي. په پاکلمني انسان د الله پاک خوا بدیږي، په پاکلمني ښځې د الله پاک خوا بدیږي. یوسف علیه السلام چې الله کم مقام ته ورسوي، قالت هیت لک، زلیخا ورته راغله چې د حسن پر تمامه وه او بیا ورته هیت لک راسه معامله موقع خالي ده. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي،
زه په الله پورې پناه غواړم. زه چې په کوم کور کې اوسېدل کوم ته د هغه کور د مالک ښځه او دا خیانت دی د الله ولی و د الله دوست خیانت نه کوي. الله کوم مقام ته ورسوي؟ په قرآن کریم کې الله پاک د یوسف علیه السلام پاک لمني نقل کړل 1400 کاله کېږي چې ټول مسلمانان یې وایي قال معاذ الله. د زلیخا الفاظ هم الله پاک نقل کړل او په عین حال کې د یوسف علیه السلام پاک لمني هم الله پاک نقل کړل. نو نکاح بیا ښه شی دی. نو ښځې چې دي هغه د امت دپاره د امت د افرادو لپاره فتنه ده، یعنې امتحان دی، خو دا امتحان یې پر څو موقعو